نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وعن بهر بن حكيم عن جده قلت يا رسول الله من أبره؟ قال أمك. قلت من أبره؟ قال أمك. قلت من أبره؟ قال أمك. قلت من أبره؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دا الأدب المفرد دا کتاب دوهم باب او دریم حدیث وایو. لکه څنګه چې قدرمنو تاسو ته معلومه ده، الله رب العزت په قرآن کریم کې د مور او پلار سره د ښه سلوک امر کړی دی، د ښه ګزارې امر یې کړی دی، او انسانان یې امر کړی دي چې تاسو د خپل مور او پلار سره ښه ګزاره کوئ. همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل امتیانو ته هم امر کړی دی چې تاسو د مور او پلار سره ښه کوئ، ځکه چې په تیرو حدیثو کې رالل که څوک پلار ناراضه کړي نو په حقیقت کې الله ناراضه کوي، که چا خپل پلار خوشحاله کوي په حقیقت کې الله خوشحاله کوي. نن هم دریم حدیث د دوهم باب وایم په دغه موضوع کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو څوک پوښتنه کوي چې یا رسول الله د چا سره ښه وکم، د چا سره ښه ګزاره وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د مور سره دې ښه ګزاره کوه. درې واره سوال د رسول علیه الصلاة والسلام څخه کیږي او درې واره رسول علیه الصلاة والسلام جواب ورکوي چې د مور سره دې ښه ګزاره کوه، نیک سلوک کوه، ښه خوی او ګزاره ورسره کوه. نو حدیث شریف کې راځي عن بهر بن حکیم عن جده قلت. د بهر بن حکیم رحمه الله تعالی څخه روایت دی، د خپل نیکه څخه روایت کوي وایي زما نیکه وویله قلت چې ما ورته وویله یا رسول الله ای د الله رسوله من ابره، زه د چا سره ښه ګزاره وکم، د چا سره ښه برخورد وکم، څوک په خپل ژوند کې خوشحاله کم او ښه انسانیت او ښه رویه ورسره وکم. قال د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایله امک، ستا د مور سره ښه ګزاره کوه، د خپلې مور سره ښه ګزاره کوه. قلت ما ورته وویله ای د الله رسوله من ابره، وروسته بیا داسې کم انسان دی چې زه ډېره ښه ګزاره ورسره وکم، حسني سلوک ښه رویه ورسره وکم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایله امک، د مور سره دې ښه ګزاره کوه، ښه چلن ورسره کوه، ښه خوی او اخلاق ورسره کوه. زه یې روا یمه. قلتو دی بیا ما ورته وفرمایله ومې ویله چې د الله رسوله من ابره، بیا په دریم قدم کې څوک دی چې زه دې ښه نیکي او ګزاره ورسره وکم او ظاهر یې نه کم، خوشحاله یې وساتم. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله امک، د مور سره دې ښه ګزاره کوه، مور مه زیروه، د مور سره ښه سلوک کوه، ښه خبرې په احتیاط ورسره کوه، ښه کارونه ورکوه چې دا راضي سي او خوشحاله سي. قلتو دا راوی فرمایي بیا ما ورته ویله من ابر، څلرم وار مې ورته ویله چې د دې مخ په ایسته د چا سره ښه ګزاره وکمه،
قال رسول صلی الله علیه وسلم فرمایله اباکا ستا د پلار سره ښه ګزاره کوه ثم الاقرب فالاقرب وروسته نږدې دوست نږدې قریب بیا نږدې قریب د پلار څخه وروسته چې هر څونه په قرابت او دوستۍ وو کې تا ته نږدې د هغه سره ښه ګزاره کوه د دې حدیث شریف څخه قدرمنو څو خبرې ثابتېږي اول دا چې په مور او پلار کې تر ټولو زیات حقدار څوک دی د دواړو په باره کې الله رب العزت فرمایي چې تاسو ښه ګزاره ورسره کوئ په مور او پلار کې به حقدار څوک دی ته کم یو سره ښه ګزاره وسی مقدم څوک دی مخکې څوک دی اول باید د کم یو سره ښه ګزاره وسی د دې حدیث شریف څخه معلومیږي د رسول علیه الصلاة والسلام څخه 3 واره سوال کیږي 3 واره رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي د چا سره ښه ګزاره وکم جواب ورکول کیږي د مور سره د ښه ګزاره وکا د چا سره ښه ګزاره وکم د مور سره د ښه ګزاره وکا بیا د چا سره ښه ګزاره وکم د مور سره د ښه ګزاره وکا څلورم وار دا صحابي پښتنه ځنې کوي اې د الله رسول بیا د چا سره ښه ګزاره وکم څلورم وار د الله رسول ورته فرمایي د پلار سره پنځم نو بیا نږدې قریبان هر څونه چې در نږدې د هغو سره ښه ګزاره کوه د دې حدیث شریف څخه معلومه سول چې د مور 3 حصې دي په حق کې د پلار یو حصہ ده که حق سره وویشل سي حق باید 4 حصې سي 3 حصې د مور او یو حصہ د پلار علماء کرام فرمایي وای د مور څنګه 3 حصې حق دی او د پلار څنګه یو حصہ حق دی ګوري تاسو پام ورته وکړئ مور تر پلار ډېر د کشنی او د خپل اولادو تکلیف برداشتي زغمی کده شپې ناره او بغارې پروي کده شپې جاړي کده لباسو د خوراکو د پوشاک خبره راسي کده نس د مړېدو خبره راسي کده نه جوړي و د جوړتیا خبره راسي و هر غم ته مور زګر ټکولې دي او مور اماده ولاړي ځکه نو 3 حصے د مور په حق کې یو حصہ د پلار کپرزوی ولور باندې مور 3 حصے حق لري پلار یو حصہ کپلار یو حصہ حق لري مور 3 حصے حق لري یو خبره ده دومره خبره ده ولی د مور 3 حصے حق دي د پلار یو حصہ حق دي کله چې د مور په نس کې شنه سي نه میاشتې په نس کې ګرځي نه میاشتې که تکلیف هم دې په نس کې اخستي کراحت هم په نس کې اخستي نه میاشتې مسلسل دوهم دا چې کله زیږي هم دغه تکلیف پر مور باندې تیریږي د تولد او د زوکړې تکلیف هم مور ګالي دا هم ډېر علیده تکلیف دی ډاکټران وایي د اوس طبابت او ډاکټري وایي چې د یو انسان څخه بل انسان جلا کوي د څو انسانانو قوت د دې ویشتي څخه دی دریم چې کله زوی غټیږي تر 2 کلو تر 2.5 کلو پورې شیدې مور د خپل ځګر ورکي هر څه خواړه چې دا خوري هغه بیرته په خپل زوی او په خپل لور باندې نوشیجان کوي ځکه نو د مور 3 حصے حق او د پلار یو حصہ حق ورسته نو د بیا د پلار حق شروع کیږي هغه د تکلیف مرحله پر مور باندې تیرسي هغه اول وار پنس کې بیا د زوکړي او بیا د شیدو ورکولو دغه تکلیف پر مور باندې تیریږي نو کوشش قدرمنو دا وکړو چې د مور حق ادا کو په هر صورت کې چې ادا کېدلای سوی ادا کو څلورم حدیث شریف کې راځي عن عطاء ابن يسار رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال حضرت عطاء بن يسار رحمه الله تعالى فرمای حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله عنه څخه روایت کی انه اتاه رجل چې حضرت عبد الله ابن عباس رضي الله عنه ته یو سړی رالی فقال نو دې سړی ورته ویل اني خطبت امراه بشک ما نکاح او مرکا واستوله امراه یې وشجته دا سړی حضرت ابن عباس رضی الله عنه ته خپل خبره کې خپل حالت بیانوي وای ما یې وشجته مرکا واستوله ترڅو هغه شزه په نکاح کوم فابت ان تنکحني هغه انکار وکي زما سره نکاح نه کوله وخطبها غیري زما ما سیوا بل چا بیا مرکه دې شزه تر واستول چې زما سره نکاح وکا فاحبت ان تنکحه دې شزه وغوښتل چې دا غبل نه پر سره غدوم نه پر چې مرکه راستولې و د هغه سره نکاح وکي خوښه اسوله
خو ما چې مرکه ورته کړې وه انکار یې وکړي، زه ستا سره واده نه کوم. دا نفر حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته فرمایي فغیرت علیها، درد مې ورته رالی، خروش مې ورته رالی، بس نور مې زړه نه پسلېدی، مال د دې کار ور وکړه مړه یې که. فقتلتها، باره مې دغه ښځه چې ما مرکه ورته کړې وه مړه کړله. المال ته ولې زما سره نکاح نه کوې؟ فقتلتها فهل لي من توبة. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته فرمایي دا سړی وای آیا د توبې یو لار شته چې زه توبه وکړم؟ خو یو نفر مې مړ کړي، مرکه یې نه کړه قبوله، زما سره یې واده نه و، خواشباري مې مړه کړله، یو نفر مې مړ کړي، توبه څنګه وکړم؟ قال حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایي امک حیة، آیا ستا مور ژوندۍ ده؟ قال دغه سړی چې مرکه ورته کړې وه او هغې ښځې واده نه ورسره کوي، ښځه یې مړه کړل، دا سړی ورته وایي قال لا، یا مور نه لرم، مور مې ژوندۍ نه ده. قال حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایي تب الى الله عز وجل، الله رب العزت ته توبه وکاږه، وتقرب الیه ما استطعت، او څونه چې دې په وسه پرایي په نیکو او صالحو کارو باندې خدای ته ځان نږدې که، لمنځونه کوه، صدقه کوه، د یتیم او د غریب سره ښه کوه، نفل کوه، هر کار چې ستا په وسه ورسېدی او ښه کار و خوندور کار و په وسه دې و هغه کوه تر څو الله رب العزت د توبه ستا قبوله کړي. فذهبت فسألت ابن عباس، حضرت عطاء ابن يسار رحمه الله تعالی فرمایي وایزه ولاړم فذهبت فسألت ابن عباس، بارم از د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړه لما سألته عن حیات امه، تا ولې سوال وکړي د دغه انسان د مور د ژوند؟ ده خو یو نفر مړ کړی و، ښځه یې مړه کړې وه او تا ورته ویل چې مور دې ژوندۍ ده، هغه درته ویل چې یا تا د ده د مور د ژوند د مور د ژوند په باره کې ولې پوښتنه وکړله؟ فقال حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایله لا اعلم عملا اقرب الى الله عز وجل من بر الوالدة، زه داسې عمل نه پیژنم، کار نه پیژنم چې الله ته دې ډېر نږدې وي د مور سره تر نیکۍ، یعنی که الله ته انسان ډېر نږدې کېږي نو د مور سره په نیکي او په ښه سلوک سره نږدې کېږي. د دې حدیث په شرح کې علماء کرام فرمایي وایي تاسو ورته ګورئ یو سړی راځي قتل کوي او مرکه یې ښځې قبوله نه کړل، واده نه در سره کوم، دا سړي ته درد ورلی، خروش ورلی او زړه یې نه په خونه کېدی، راولاړ سو، دا ښځه یې مړه کړل، بیا پر خپله ګناه باندې پښیمانه سو، توبه باسم، ښه کار یې وکړي. ګناه چې د چا څخه وسي باید توبه وباسي او پښیمانه سي، توبه وباسي. دی رالی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ته ول داسې کار مې کړی دی، توبه څنګه وکاږم؟ ده ورته ویل مور دې ژوندۍ ده؟ هغه ورته ویل یا نه ده ژوندۍ. علمای کرام فرمایي وایي که مور ژوندۍ وای نو حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ورته فرمایل وای چې د مور سره ښه کوه، د مور سره په حسن سلوک او په ښه ګزاره باندې الله رب العزت کېدلی سي د یو چا قتل لا ور معاف کړي، ځکه نو مور دونه حقداره ده. په دواړو حدیثو کې قدرمنو د مور حق رسول الله صلی الله علیه وسلم راوښوي. اوس نو د قیامت په علاماتو کې یوه علامه دا ده، د قیامت په علاماتو کې یوه علامه دا ده چې لور د مور په قول نه کوي. لور چې کله د مور په قول نه کوي دا د قیامت علامه ده. په دې تاسو پوه چې قیامت ډېر را نږدې دی. هر وخت چې اسرافیل علیه السلام شپېلۍ پوکړله بس پوکېږي، قیامت به راځي، اسمانونه به ړنګېږي، غرونه به د ریګ په شان باندې ذره ذره سي او غرونه به روان سي، دریابونه به وچ سي، ټول شان به ختم سي. د قیامت علامه دا ده. او یا داسې سي د قیامت علامه دا ده چې د مور قدر به کم سي. زوی او لور د مور قدر نه کوي، د پردیو انسانانو قدر شروع کی، ډیره بیا د میما یارانی او عشقونه انسانان شروع کی. د مور قدر کم سي، د مور هغه سلوک چې الله رب العزت فرمایلی و چې ته گزاره ښه گزاره ورسره کوه. رسول علیه السلام فرمایلی و چې ته ښه گزاره ورسره کوه. د دې پر ځای چې په آخره زمانه کې د مور قدر ډیر سي، د نورو ښځو قدر ډیر سي. د پردیو ښځو نه قرابت لري، نه خور وي، نه مور وي، نه عمه وي، نه خاله وي، نه بله دوستي وي، نه بله دوستي وي. پردی یو ښځه د مور د قدر پر ځای هغې ته قدر ورکوي. د دې پر ځای چې د مور په ژوند کې مشکلات او ستونزې ور حل کړي،
د نفقې لپاره زوی یو قدم واخې د نورو پردیو ښځو د نفقې لپاره للهانده ګرځي سرګردانه ګرځي څنګه پردۍ ښځه خوشحاله کړم دا د قیامت علامه ده د خپل چاردیوالي څخه هغه کور چې دی پکښې اوسېدی خونې یې درلودلې د هغه چاردیوالي څخه مینه او محبت راووځي پردیو چاردیوالیو ته ور داخل سي هغه 4 5 شپږ لس اتاقه کور چې جوړ و او چاردیوال یې درلودی چار طرفه 4 سره خواوې په دیوال باندې پټې وې د هغه ځای څخه چې مور اوسېدل پلار اوسېدی ورور اوسېدل کوروالا اوسېدله خور اوسېدله د دغه ځای څخه محبت مینه قدر عزت احترام شرافت وقار راووځي دا ټول شان د پردي انسان په چاردیوالي باندې ورننوځي اسلام دا نه وایي چې د نور قدر مکوه اسلام دا وایي چې د نور قدر وکړه اما اسلام اول حکم او امر دا کوي چې تا ته د اسلام له طرفه په اول قدم کې د چا سره د ښه ګزارې امر سوی دی په اول قدم کې د مور سره ورپسې د پلار سره 3 حصې د حق مور ته ورکه یوه حصه د حق پلار ته ورکه او حق خپل کوروالا ته هم په اندازه باندې ورکه بیا چې تا ته څونه اقرب و نږدې په دوستي او قرابت کې د هغه هم احترام و وقار او عزت او خیال ساته الله دې موږ ته قدر راکړي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپل مور او پلار قدر وکړو موږ ته د خارج څخه ډېر انسانان چې راسي پوښتنې مو هم ځینې کړې دي یو وخت یو چا راته ویله چې ما ورته ویله ما زموږ په اسلام کې خو ته هم مسلمان یې هلته اوسېږې د اسلامي ارشاداتو په باره کې معلومات لرې د مور او پلار خو ډېر قدر سته په دین مقدس کې په دین اسلام کې خارج کې څه قصه ده موږ خو تللي نه یو لیدلې مو نه دي اورېدلې مو دي ته راته ووایه و زما د سترګو لیدلی حال دی هر وخت چې د سړک پر یوه غاړه باندې مور تېرېږي پر بله غاړه باندې زوی تېرېږي نو زوی مور ته لاس پورته کړي های مام بس څنګه یې مور زوی ته لاس پورته کړي های سن څنګه یې زوی او زوی پلار ته لاس پورته کړي چې پلار یې سپین ږیری سي های فادر پلار څنګه یې پلار زوی ته لاس پورته کړي های سن زوی څنګه یې بس نور نسته او حال دا چې اسلام تاسو ګورئ څونه د شرافت دین دی چې څونه د مور سپین سرې کېږي پلار د سپین ږیری کېږي هغونه انسان مسلمان قوي ایماندار انسان ضعیف انسان نه زما د هغه انسان خبره ده چې په د خپل ایمان کې قوت لري د خپل ضمیر تر اوسه مړ سوی نه او د خپل احساس تر اوسه د لاسه نه ور کړی او د خپل د سترګو حیا تر اوسه د مځکې ته راشو کړی نه حیا په سترګو کې هغه انسان خپل زړه په مور او پلار باندې خوري او چې کله بے غیرت سي تاسو ما معاف کړئ چې کله بے حیا سي تاسو ما معاف کړئ چې کله عزت او وقار د خپل چا دیوالي او د خونې څخه راوېستئ بے حیا او بے غیرت سو بے ننګ سو بے مردانګي سو مړان او مردانیتوب ختم سو هغه وخت نو د مور او پلار قدر نه کوي یو چاپیړه هم وي چې کله د کور څخه راوځي شکنځل هم پسې ورته وکي استغفر الله مکه ود الله په لحاظ مور قدر تو ویله ما کتاب کې لیدلې دي چې د کافر پلار لا عزت کوه د کافر پلار دا چې دی کافر دی د څخه د کفر په واجب دی اوسه دا چې دی ستا پلار دی خو عزت یې وکړه کتاب کې ملیدل دي مور سره ډیر حسن سلوک کوه اوف یو مختمه وای پازاب وای ما پښې ورکې کاږه د ناجوړي خیال ساته د هر ورځ د ته پښتنې تورزه کړي مور او پلار ژوند دي او کړي د لاس ور کړي دي دا هغه چا سره ښه گزاره کوه چې ستا د پلار آشنایان دي کړي د لاس ور کړي دي د هغه چا سره ښه گزاره کوه چې ستا د پلار انډیوالان دي او د هغه چا سره ښه گزاره کوه چې تا ته به مور او پلار ویل چې زوی بچی د عالم قدر کوه د طالب او د حافظ قدر کوه د امسای خیال ساته دغه سره ښه گزاره کوه په حقیقت کې د خپل مور او پلار سره ښه گزاره ده الله دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين